دوستانو زیاتره کسان وایي د موږ په موبایل کې د انټرنیټ پیکیج ډیر زر ختمیږي نو ته موږ ته یو داسې طریقه راوښایې چې موږ په خپل موبایل کې د انټرنیټ ام بي انې بچت کو نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته په موبایل کې 15 سټینګونه درښیم دغه 15 سټینګونه په خپل موبایل کې وکړئ نو 100% به ستاسو موبایل کې د انټرنیټ ام بي انې بچت کیږي او بیا به ستاسو موبایل کې د انټرنیټ پیکیج زر نه ختمیږي نو ډیر ضروري سټینګونه دي دوستانو کوم چې ویډیو خوښه سوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم نو راځو دوستانو اول سټینګ درښیم اول سټینګ به تاسو په خپل فیسبوک اپلیکیشن کې وکړئ خو دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دلته ګوره تاسو ته ویډیوګانې په خپل پلی کېږي یعنی تاسو یو ویډیو نه غواړئ چې ویې ګورئ خو هغه ویډیو دلته تاسو ته په فیسبوک کې اتوماتیک په خپل پلی کېږي نو دغه ستاسو په موبایل کې ډېرې ام بي انې ضایع کوي ستاسو د انټرنیټ ډېرې ام بي انې خوري نو دغه سټینګ به تاسو په خپل فیسبوک کې وکړئ نو به تاسو په فیسبوک کې ویډیوګانې په خپل نه پلی کېږي بیا کله تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ لاغه بعد به بیا تاسو ته هغه ویډیو پلی کېږي نو دغه سټینګ به تاسو څنګه په خپل فیسبوک کې کوئ نو دلته پر د اکونټ کې درې لاین اپشن په دغه درې لاین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه درې لاین اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې به سمپل بیا تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ بیا به سمپل تاسو په پروفایل سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په پروفایل سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي لاندې به بیا تاسو په میډیا اینڈ کنټیکټس اپشن باندې کلیک وکړئ کله تاسو په میډیا اینڈ کنټیکټس اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې موږ سره د اټو پلی په نامه اپشن د په دغه اټو پلی اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دغه به په دغه اون موبایل ډیټا اینڈ وای فای کنیکشن ولاړ وي دغه تاسو په نیور اټو پلی ویډیوز باندې ودروي کله چې دوستانو تاسو دغه په نیور اټو پلی ویډیوز اپشن باندې ودروي نو بیا فیسبوک کې ویډیوګانې اتوماتیک نه پلی کېږي ویډیوګانې په خپل نه پلی کېږي کله تاسو په هغه ویډیو باندې کلیک وکړئ نو بیا تاسو ته هغه ویډیوګانې پلی کېږي نو دغه دوستانو تاسو په موبایل کې ډېرې ام بي انې تاسو ته در بچت کوي نو اوس راځو دویم سټینګ درښیم دویم سټینګ به تاسو په خپل یوټیوب اپلیکیشن کې وکړئ خو دوستانو ګوره کله چې تاسو په خپل موبایل کې یوټیوب خلاص کړئ نو دلته ګوره په یوټیوب کې تاسو ته هغه ویډیوګانې اتوماتیک پلی کېږي نو دغه هم دوستانو تاسو ډېرې ام بي انې در ضایع کوي نو دغه سټینګ به تاسو څنګه په خپل یوټیوب کې کوئ ګوره په دغه اکونټ کې موږ سره آیکن ده په دغه آیکن باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې سټینګز اپشن ده په دغه سټینګز اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په سټینګز اپشن باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دریم اپشن د اټو پلی په دغه اټو پلی باندې تاسو کلیک وکړئ دغه اټو پلی اپشن به تاسو په یوټیوب کې بند کړئ نو بیا تاسو ته په یوټیوب کې ویډیوګانې اتوماتیک په خپل نه پلی کېږي کله تاسو کلیک په وکړئ لغه بعد بیا تاسو ته پلی کېږي نو اوس راځو دریم سټینګ درښیم دریم سټینګ زه تاسو ته په واتس اپ کې درښیم خو دوستانو ګوره په واتس اپ کې تاسو ډېر ګروپان جوین کړي وي نو په هغه ګروپانو کې هر ورځ خلک ډېر ویډیوګانې شیروي ډېر تصویران شیروي نو هغه تاسو په موبایل کې اتوماتیک ډاونلوډېږي او هغه تاسو د موبایل ګیلري ته ځي نو دا هم دوستانو تاسو په موبایل کې ډېرې ام بي انې خوري نو اوس دوستانو زه تاسو ته په واتس اپ کې یو سټینګ درښیم کله چې تاسو دغه سټینګ په خپل واتس اپ کې وکړئ نو بیا که چیرته تاسو زر ګروپان هم جوین کړي وي نو په هغه ګروپانو کې هر څوک تصویران شیر کړي یا ویډیوګانې شیر کړي نو هغه به اتوماتیک په خپل نه ډاونلوډېږي کله چې تاسو کلیک په وکړئ بیا به ډاونلوډېږي بغیر کلیک به هغه نه ډاونلوډېږي نو دا سټینګ به تاسو په خپل واتس اپ کې څنګه کوئ د لپاره سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص کړئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتس اپ خلاص په د اکونټ کې درې ډاټ اپشن ده په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ په دې کې اخري اپشن د سټینګز په سټینګز باندې تاسو کلیک وکړئ لاندې بیا موږ سره د سټوریج اینډ ډیټا په نامه اپشن ده په دغه سټوریج اینډ ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ دلته ګوره په میډیا اټو ډاونلوډ کیټګوري کې موږ سره د وین یوزینګ موبایل ډیټا په نامه اپشن ده په دغه وین یوزینګ موبایل ډیټا اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ له دغه ټول اپشنانو به تاسو ټیک مار ختم کړئ اوکې به کړئ نو بیا که چیرې تاسو هر څونه ګروپان جوین کړي وي هر څوک تاسو ته هر شی راولېږي هغه به اتوماتیک په خپل نه ډاونلوډېږي کله چې تاسو کلیک په وکړئ له هغه بعد به هغه شی ډاونلوډېږي او ستاسو د موبایل ګیلري ته به ځي نو دا هم دوستانو ستاسو پیکیج ته ډېره فایده در رسولی سي او ستاسو ډېرې ام بي انې در بچت کولی سي نو اوس راځو څلورم سټینګ درښیم څلورم سټینګ زه تاسو ته په موبایل کې درښیم خو دوستانو ګوره تقریبا هره میاشت په موبایل کې د سافټویر نوی اپډیټ راځي او د هغه اپډیټ سایز ډېر زیات غټ وي د هغه اپډیټ سایز 1 جی بي وي 1.4 جی بي وي یا 2 جی بي وي نو هغه ستاسو په موبایل کې اتوماتیک ډاونلوډېږي هغه ستاسو په موبایل کې په خپله ډاونلوډېږي تاسو په خبر هم نه یاست او داسې ډېر وخت هم راځي دوستانو چې هغه سافټویر نیمه ډاونلوډ شوی وي له تاسو چې کینسل سي یا ستاسو په موبایل کې د انټرنیټ کنیکشن کار پرېږدي نو هغه څونه چې ډاونلوډ شوی وي هغه بیرته ختم سي له سره د هغه ډاونلوډینګ شروع سي نو دا هم دوستانو ستاسو ډېرې زیاتې ام بي انې در ضایع کوي نو دغه اټو اپډیټ اپشن تاسو په خپل موبایل کې بند کړئ نو بیا به ستاسو په موبایل کې ام بي انې ډېر نه در ضایع کوي نو د دغه سټینګ کول لپاره به تاسو ولر په خپل موبایل کې سټینګز خلاص کړئ کله چې تاسو په خپل موبایل کې سټینګز خلاص کړئ دوستانو لاندې به راسي لاندې بیا تاسو په اباوټ ډیوایس اپشن باندې کلیک وکړئ کله چې تاسو په اباوټ ډیوایس اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو سافټویر ورژن ورته لیکلی وي نو سمپل په هغه سافټویر ورژن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله چې تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ دوستانو دلته اپډیټ ګوري چې نوی اپډیټ خو به نه وي راغلی ګوره موږ خپل موبایل اپډیټ کړی د بل اپډیټ نشته نو اټو اپډیټ اپشن به تاسو څنګه په خپل موبایل کې بندوي د اکونټ کې درې ډاټ اپشن ده په دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا په دې کې اول اپشن د اټو اپډیټ په دغه اټو اپډیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ ګوره په دې کې اول اپشن د اټو ډاونلوډ دغه به تاسو په موبایل کې په دغه اول اپشن ولاړ وي په وای فای ار موبایل ډیټا یا په وای فای ولاړ وي دغه دوستانو تاسو په ډو ناٹ الاو باندې ودروي ټرن اپ به کوي بیا به هغه سافټویر اتوماتیک په خپل نه ډاونلوډېږي نو دغه اټو اپډیټ اور نایټ دغه اپشن به تاسو بند کړئ دوستانو دغه دواړه اپشنان تاسو بند کړئ بس کلم دوستانو تاسو په موبایل کې نوې اپډیټ راسي نو هغه به
اتوماتیک نه ډاونلوډيږي، په خپل به نه ډاونلوډيږي، تاسو ته به اپشن راړوي، تاسو به ډاونلوډولای شئ خو په خپل به نه ډاونلوډيږي. نو دا هم ډیر ضروري اپشن ده دوستانو. دا اپشن په ذریعہ سم تاسو ډیر امبیان بچت کولای شئ، لازمي په خپل موبایل کې وکړئ. نو اوس راځو پنځم سټینګ ته. پنځم سټینګ درخایم. په پنځم سټینګ کې تاسو ته یو اپلیکیشن درخایم. خو دوستانو دا اپلیکیشن ګوګل جوړ کړی دی، دغه د ګوګل افیشل اپلیکیشن ده. دغه اپلیکیشن سایز 15 MB ده. له دغه اپلیکیشن څخه تاسو ډیر زیاته فائدہ اخیستلای شئ. دغه اپلیکیشن تاسو د انټرنیټ پیکیج ته ډیر زیاته فائدہ درسولای شئ. نو د لپاره سمپل تاسو دغه اپلیکیشن خلاص کړئ. کله تاسو ولر دغه اپلیکیشن خلاص کړئ، دغه شکل دغه رقم راځي. په دې اپلیکیشن کې تاسو ته دوه کارونه درخایم. اول کار دا ده، ګور په دې کې موږ سره اول اپشن ده منیج ډیټا. په دغه منیج ډیټا کلم دوستانو تاسو کلیک وکړئ، نو دغه ګور تاسو دلته د ټوډے یعنی د نن ورځې معلومات درکوي. په نن ورځ کې تاسو په موبایل کې هر اپلیکیشن، هر سیټینګ، هر څونه امبیان خړلې وي، دغه ټول معلومات په تاسو ته درکې چې دغه اپلیکیشن نن 2 MB خړلې ده، دغه اپلیکیشن 2 MB خړلې ده، دغه سیټینګ 2 MB خړلې ده. یعنی تاسو به دغه د نن ورځې په باره کې ټوټل معلومات درکې چې تاسو 2 MB نن ځای سوي دي او دغه اپلیکیشن دغه سیټینګ خړلې دي. فلحال ګوره ماته نه راړوي ځکه اوس ما دغه تازه انسټال کړئ. نو کله تاسو دغه تقریبا 2-3 غنټې استعمال کړئ موبایل، نو دغه مکمل ډیټیل بدل تکسويږي، نو هر څونه امبیان سخري دغه لیست بدل ترازي. نو دغه رقم دلته ګوره تاسو دیس ویک د دې هفته دام کې کتلای شئ، دیس من د میاشت دام کې کتلای شئ، هغه ټوټل تاسو دلته کې کتلای شئ. یو کار خدا سو. اوس راځو دویم کار ته. دویم کار دا دوستانو دې ګوره موږ سره اول مین اپشن د ډیټا سیور. دا ګوره فلحال اپ ده. دغه ډیټا سیور اپشن به تاسو په خپل موبایل کې اون کړئ. کله تاسو دغه اپشن په خپل موبایل کې اون کړئ، نو دوستانو بیا دا کوم اپلیکیشنان په بیک ګراوند کې خلاص وي، د انټرنیټ کنیکشن خوري، یعنی تاسو په موبایل کې د انټرنیټ امبیان ضایع کوي، فالتو یې خوري، هغه دغه اتوماتیک په خپل بندوي. دلته ګوره لاندې ورته لیکلیم دی وای بلاکینګ موبایل ډیټا پر 233 اپس، یعنی 233 اپلیکیشنان موږ په خپل موبایل کې خلاص کړی دي. په دې کې ډیر داسې اپلیکیشنان دي چې هغه په بیک ګراوند کې پټ خلاص وي، د موږ په موبایل کې د انټرنیټ کنیکشن خوري، نو دغه هغه بلاکوي. سرسونه امبیان تاسو ته بچت کې هغه بدل تاسو ته پورته راوړوي. دونه امبیان موږ تاسو ته بچت کړل، دونه ډیټا موږ تاسو ته نن سیو کړل. نو دا دوستانو موږ سره 15 سټینګونه سي دغه 15 سټینګو په ذریعہ سره تاسو کولای شئ چې په خپل موبایل کې د انټرنیټ امبیان بچت کړئ. نو کوم چیرې ویډیو خوښه سوي نو ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هم له دغه ترکیب فائدہ واخلي. نو لایک نور خسته ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتئ. د خدای پامان.